والله العظيم كده بلاتي شيء خير 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 بچو خير مولوي صاحب محترم سلام بیا هم سلام علیکم ورحمت الله. سلام هم داسې وخت کې اچو چې غمجن یو. الله دې داسې وخت راولي چې دلته راشو خندا وي. دغه د هر یو مخ ته چې ګورې دا ځای مه لوڅوه چې کله دا ځای ورته لوڅ کړه بیا د موږ سره خبرو توان نه وي. په دغه کور کې 9 کسه شهیدان دي، پلار مور خویندې ورونه، یو پاتې نقیب هم دلته نه په مدرسه کې. چې کله راځي کور کې ګورو هېڅوک هم نشته، ډاګه ده. ګورو ستړی مه شي. جوړ نوم دې څه دی؟ کریم خان. وبخښئ ما نوم غلط کړی. کریم خان دننه ځو؟ ها ځه. څنګه دلته چې مړه دي؟ وزې بوی دی. دا د وزو حیوانات هم د الله د قهره بچ نه وو. یا الله رحم وکړي نور په دې ملک باندې. ها کریم خان تا خو دې مڼې هم رسېدلي ماشاءالله. ها مڼې به څوک وخوري اوس؟ مڼه څنګه راسک نشته او ته څه وخوره؟ څه شی؟ څنګه راسک نشته ته څه وخوره؟ نور څوک نشته تاسو یې وخورئ. هم برکات رحمه بس که بچه تو ماشاءالله ځوانې. چپ 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 چپ. بس کریم خان کور کې هیڅوک هم نشته. یک یو مدرسه کې وو سپین ډاف. کریمه بچه ته موږ سره خبرې کړو ته خو ژاړې. دا خو ما خو ته تکړه سړی ما ته خو د مولوي صاحب صفت کړی ماشاءالله ډېر استقامت لرې. ته راځه موږ خو څه نه دي لیدلي که نه. موږ خو زړونه نازک دي. تا خو هر څه وکتل تا کې خو به غم و چې یاره زردالو هر څه زردالو پاخه دي ونه کې مڼې پخې دي. مالکین دلته د خاورو لاندې دي. څوک دې وفات شوي؟ مر بابا دی به خویندې ما یو ورور مور پلار 2 خویندې 3 خویندې یو ورور. دلته به خیر 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 بچو خیر خیر. نه بیا موږ ځو درنه. بیا موږ ځو. موږ خفه کوې که نه؟ موږ به خبرې بیا نه کوو. نو بس که بچې بس موږ خفه کوې نو موږ به خبرې نه کوو. دلته دا کټ ما ته معلومیږي. دا کټ وینې دا اوس هم ایښی دی. بسترې پکې هوارې دي. او ډول بل کړتا هلته هم کټو. دا پردې وې. دې خوا راشه بچې. ټول په دې کوټه کې ویده وو؟ ټول په دې کوټه کې وي خو یو ډول یې مه ورر وو پانې غور غلي وي لیټه کارار غلي وه خلي کوم کړه ډېر مړ وو. دا سړی کې خیر اوسه ښه سړی برداشت کوی نه شي. داسې څه وکړي. بس نیمه خود تو باید وقت بچه جنات که بگید. بس که بچه دې سره رغه جمع وکړه. بس که بس دې سره رغه جمع وکړه. نه خپل بس لکه ترونه لکه دغسې دي.
کا پچا دا وګوره الحمدلله دا ټول شاته دی وګوره چې دا ټول د پیلوړ دی دا ټول لکه ورونه لکه ترونه داسې ښه بچی بس دا دی الله رضا مسلمانانو په دغه تاسو ټول خدای لري بچی دوی خوشبخت دي ټول په جنت کې دي والله العظیم کته چې پلار ټیک شي بس دا وګوره دغه د ټول د کلي خال دی تو دی بچی دومره مینه به مور پلان نه دي چې لکه دوی چې ان شاء الله درې ځای بس وګوره ماما وګوره راشه ډاکټر کریمه بچی راشه دلته راشه چا سره اوسېږي نرسك بنستخدم يزايا ما يبغى بولر ده څوک در سره ما بولر ده کم دی ورور دی اوس نشته لار ولسوالي کې ولسوالي ته یو ورور دی بل لمن تا نه مشته د ککشه دنه واستر فقط ورور دی پاتې یو يا نور کاکاګان څوک شته نان راشه خدم دي ترونه شته کاکاګان شته پرسه ترونه شته یو کاکا ماته پیدا کړ دای نیکه ده روشا هغه اجي صاحب راشه ته نکي کوم یو دی دای نیکه ده ظالم مولوي صاحب محترم سلام ایسا تکیز میکنه درد دی اجر مولوي صاحب دا غرض هته په تسلیم یو پوهېږم دا درد به دې ختم کړي سپین ږیری خو یې نور به دې پسې راکړوب کړي خو صبر مهم دی موږ راغلي وو چې ستاسو پوښتنه وکړو خو موږ خراب کړو موږ وایي تاسو ته ډاډګیري نه درکړو د یو کور نه بل درد زیات دی بل نه دی بل زیات دی حوصله نشته له تقول بچا لا بلا تقدر شامل دای قاری سه ورشه هغه دای تر ده خیزه مولوي صاحب برا سره مولوي صاحب فقط یو کوټه درته جوړوم خلاص دته به کوټه جوړه کړي هیڅ شی هم نشته دی یو کوټه به راته جوړه کړي ورته صحیح ده ما د ونڅه قلم راکړه تجي ستر به ان شاء الله ده نوم دې نصیب نظر شاه پلار نوم ایدا شاه ایدا شاه ایدا شاه عید دا شاه ورغزي کې لګي احتیاط کاوه دا کله چې ده اصلاح شاه اصلاح شه دا زوی دنه ها خیر اوس حاجي صاحب زه چې ټوله دنیا ته راوړم د تا زمانو مسیان بیرته نه راژوندي کېږي فقط د یو همدردي په خاطر باندې څومره چې زموږ وس وتوان انشاءالله دریغ به نه کوو صحیح ده فکر کوم خپل فامیل غړي مې خدای مې کړه الله څه ورکړي د الله دې جنتونه ورکړي بس دا د الله رضا ده موږ ورته تسلیم اوس موږ د وس هېڅ پوره نه دی موږ خپله بنده یو چې بنده مطلب غلام دی غلام څه شی کوی شي هیڅ څه نشي الله دې تاسو دنیا آخرت ستړي کړي یعنی زموږ د همدردي دغه 1 لک افغانۍ دي دا خبره خم نه زی باید وکمه چون ټولو ته مې ویلي دي یو میاشت کې دې ته یو کوټه جوړه میاشت وروسته به انشاءالله موږ راځو بیا داسې نه درېږو ما کوټه کې به سره یتیمان سره کښېنو زه اوس لپاره چې دې پلار نشته سرپرست نشته صحیح ده مور نشته هېڅوک هم نشته فکر وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه ژوندی دی ورته هغه مثال دی خلاص نور هېڅوک هم نشته په هغه عمر کې دي دې لپاره دغه ځای کې یو کوټه زه غواړم همدا خپل د دې ځای دی که نه بلوک به ورته راوړي وروره یو میاشت وروسته موږ راځو تاریخ مې لیکلی دی ښه یو میاشت وروسته راځو بلوک به ورته راوړې ښه کلک دستک به ورته واچوې یو خوا سره به وړوکی تشناب جوړ کړي ورته 50,000 روپۍ باندې کوټه کېږي 50,000 به ورته فرش پکې واچي شیشې به ورته ولګوې دا ژمی دی او بل د دې کفالت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سره په جنت کې همسایه څوک کفالت کې یتیم خپل زوی که یو ځل ښکلی لس پیره دی ښکله وه د یتیم
درد چې دی هغه سخت وي د پلار درد ډېر سخت وي ډېر مشکل وي عالم د جماعت امام دی مولوي صاحب بس زه ډېر بخښنه غواړم مولوي صاحب معذرت غواړم مولوي صاحب دوستانو هیڅ شرح ته ضرورت نشته دی فقط بیا هم وایم یو کوټه د خلکو ته موږ جوړو ډېر په محدود اندازه کې موږ د خلک هغه کړ د خلک ډېر محدود اندازه کې موږ د خلک تعداد موږ سره دی موږ غواړو چې تاسو هم په دې ثواب کې شریک شي در څو پورې دا وخت کې یو څه ناڅه خو چې کړي مو اوسي دې ته خوراکي مواد الحمدلله ټولو ورونو کومک همکاري کړې خو کوټې ړنګې دي خیمې نشته خیمه کې به دی څنګه فقط یو نیمه میاشت وروسته دلته ژمی بیا هېڅ هم نه کېږي خدای مه کړه څوک ژوندي پاتې د یخ د وجې دی هغه نشي هلاک نشي دا اوس هم وخت دی راځو ورونو سره لاس په لاس کې ورکړو د دې بچیو د دې خویندو دغه یتیمانې چې پاتې دي اقلا سرپناه خو ورته جوړه شي په لوی رب مو سپارم السلام علیکم ورحمت الله Oh